سورة الانفطار مکی صورت تے پدی کی 19 ایتونی او پدی صورت کی اللہ سبحانه وتعالی دی خبری ته اشاره کړی ده چې وخت دې سره روان دی چې انسان به په دې اعمالو پسې بیا افسوسونه وکړي ارمانونه به وکړي خو بیا به موقع نه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان وچوي واذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري ودوړيږي د ستوري به ختم شي. واذا البحار فجرت او کله چې دریابونه روان کړي شي مخکې وي که د اور نه به ډک شي. واذا البحار سجرت دلته فجرت د اور نه به ډک کړی شي بیا به روان کړی شي که نه جهنم کې به بیا ورواړی. واذا القبور بعثرت او کله چې قبرونو واله راپورته کړی شي علمت نفس ما قدمت واخرت پوه به شي هر نفس په هغه عمل چې مخکې لیږلی دی او وروسته یې پرېښودی دی پته به ولګي په هغه ورځ بیا. یا ایها الانسان ای انسانه ما غرک بربک الکریم څه شي دوکه کړی ته په رب خپل باندې چې عزتمند دی چې دا هر سره روان دي او د اعمالو به پته لګي. نو ای انسانه اخر ته د الله نه څه شي اړولی بیا هغه عزتمن رب نه څه شي دوکه کړی هغه رب الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات دی چې پیدا یې کړي ته نو برابر یې کړي نو نیغ قدوالی کړي یا فعدلک نو مزاج یې ستا برابر کو هر قسم اجزای په انسان کې واچول برابر برابر واچول چې د هغه سره لګي. فی ای صورة ما شاء رکبک په کوم یو شکل کې چې الله غوښتل جوړ کړي ته کله هیڅ چېرې داسې نه ده پکار نه ده پکار چې یو انسان د الله نه دوکه کړی شي. بل تکذبون بالدین بلکې تاسو دروغجن ګڼئ جزا لره حساب کتاب لره. وان علیکم لحافظین او یقینا په تاسو باندې خامخا حفاظت کوونکي ملائک مقرر دي کراما کاتبین عزتمن لیکونکي دي هغه دوه ملائک یو نیکیانې لیکي او بل بدیانې. یعلمون ما تفعلون پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان به خامخا په نعمتونو کې. وان الفجار لفی جحیم او یقینا بدکار خلق به خامخا په ګرم اور کې. یصلونها یوم الدین داخلیږي به هغې ته په ورځ د جزا. وما هم عنها بغائبین او نه به دوی د هغې نه غایبېدونکي. وما ادراک ما یوم الدین او څه پوه کړی ته چې څه د ورځ د جزا. ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا ویمه څه پوه کړی ته چې څه د ورځ د جزا. ډېره لویه ورځ ده نو ځکه الله بار بار تپوس کوي تا ته څه پته ده چې ورځ د جزا څه ورځ ده. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هغه ورځ چې اختیار به نه لري یو نفس د بل نفس دپاره د څه شي. والامر یومئذ لله او ټول اختیار په دغه ورځ صرف د الله دی.